د ملا یعقوب مجاهد زنګ نیلوفر رحماني ته دا چې څه یې ورته ویلي دي په ګډه راسره په همدې ویډیو کې وګورئ. نن مې تعبیر په حقیقت بدل شو. نن سهار وخته چې کله له خوبه پاڅېدم تلیفون ته مې څو زنګونه راغلي وو. موبایل مې چې کله راواخیست سمدستي بیا پرې زنګ راغی. نمبر د افغانستان و اوکې مې کړ. د جوړ تازه نه وروسته مې ترې وغوښتل وبښئ څوک یاست؟ ځواب یې راکړ د افغانستان منتخب دفاع وزیر یعقوب یم. ریکارډ مې شروع کړ. ځواب مې ورکړ وزیر صاحب جوړ په خیر یاست؟ وویل شکر دی ستاسې صحت د خدای نه غواړو. د جوړ تازه نه وروسته یې راته وویل ډېر په تمنا مې زنګ در وهلی او ګران افغانستان ته درته د راتګ بلنه درکوم. راشئ او په ګډه د افغانستان په ابادۍ کې راسره برخه واخلئ. پر تاسې د بیت المال پیسې مصرف شوي باید حق یې ادا کړئ. تاسې ته افغانستان ضرورت لري. راشئ خپل هیواد ته او ستاسې هر قسمه ضمانت درکوم. د مخکې په توپیر به څو چنده ستاسې زیات احترام وي، قدر به مو وي. هیڅوک به ستاسې ته په کږو سترګو په بد نیت ونه ګوري. هیله کوم هیواد ته راستانه شئ تر څو ستاسې د هوایي ځواک په پیاوړتیا او سمبالښت کې حد نه زیات ضرورت لرو. افغانستان مو ګډ کور دی او په شریکه به یې راپورته کوو. د ټولو خبرو د اورېدو نه پس مې ورته ځواب ورکړ چې ستا نه ډېره شکریه ادا کوم. ډېر دې متاثره کړم. نه پوهېږم چې زما احساس او ذهنیت به همدا اوس څنګه تعبیر کړم. وزیر صاحب ستا د کور ودان وي. دا ستا زنګ او دعوت راکولو ماته ډېره انرژي راکړه. دغه زما لپاره د ژوند تر ټولو خوشحالۍ او تاریخي ورځ وه. وزیر صاحب خامخا درګرځم. افغانستان به راپورته کوو. په شریکه په دې کې هیڅ شک نشته چې هر افغان خور او ورور دی. وزیر صاحب خدا پاماني واخیسته. په وروستیو کې یې وویل که وخت د نیولو راته بخښه کوه. خدای پامان. ملګرو دا به زموږ چمتو شوې ویډیو. تاسو د دې ویډیو په اړه څه نظر لرئ؟ موږ سره په کومنټ کې ولیکئ. تر بیا ښه وخت ښې چارې.